حضرت علی بن ابي طالب رضی الله عنه فرمایي که ستا رب استغفار در په زړه کړ نو ستا د بخښنې اراده لري. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي له هغې ورځې ویریږم چې کفار به په خپله ګمراهۍ ویاړي خو مسلمانان به په خپله اسلامي عقیده شرمیږي. ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي د زړه تر ټولو ستره ناپاکي دا ده چې د یو بنده په زړه کې د غوره مؤمنانو لپاره کینه وي. تر ټولو ښه نصیحت دا دی چې انسان قبرستان وویني او عبرت ترې واخلي. کوم انسان چې په وړکتوب کې ادب زده نه کړي په لویوالي کې هم ترې د ښه تمه مه کوه. د جاهلانو یوه نښه دا ده چې په مجلس کې یې دلیل کار نه کوي نو بیا جنګ شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ساز، سرود او موسیقي په زړه کې منافقت داسې شین کوي لکه اوبه چې کښت شین کوي، او هر غم او تکلیف چې مسلمان ته رسیږي نو په هغه سره یې الله جل جلاله ګناه رژوي که څه هم په پښه کې یې یوه ازغی لاړ شي.